پنجشنبه او جمعه بازار نندرتون د افغان جونو د کاري ځواک یو ادرس. د پنجشنبه او جمعه بازار تر نامه لاندې دوه ورځنی نندرتون د 500 میرمنو په ګډون په کابل کې ترسره شو. سمیرا محمدي د دې نندرتون مشره ده او وایي چې دا نندرتون د سوداګرو میرمنو لخوا د لاسي صنایعو تولیداتو او محصولاتو د معرفي کولو او ملاتړ په موخه جوړ شوی دی. نوموړي ټینګار کوي که ترې ملاتړ وشي کولی شي لا پراخ بازارونه به جوړ او نورو میرمنو ته به هم د کار زمینه برابره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سمیرا محمدی هستم، بنیانگذار رستوران بانوان افغان. با پلیز رستوران ما خواستیم یک بازار زنانه داشته باشیم به نام پنجشنبه بازار و جمعه بازار بانوان. هیچ کدام حمایت و همکاری و از نهادها از اینکه امکانات داشته باشیم در بخش اقتصادی کسی حمایت نکرده و همکاری نکرده و میمانه بخش دولت. بله، از اینکه ما را اجازه دادن، از اینکه ما را در بخش امنیتی حمایت کردن، بر ما محافظین روان کردن، هم بخش طبقه ذکور هم طبقه اوناس. ما خوش هستیم و سپاسگزاریم. در آینده بخیر تصمیمی است که میخوایم همین پروژه ما را مکمل انتقال بدیم طرف بازارهای مکرویان، ارزان قیمت، کارت نو و این برنامه ادامه داشته باشه و خانم‌ها در منطقه بتونن بیاین از بازار زنانه دیدن بکنن و خانم‌ها تولیداتی که دارن به فروش برسونن. پیام این است که خانم‌ها باید خودشان بازار خود جور بکنن، حمایت بکنن خانم‌ها را، اونا کمی بیاین هم از بازارها دیدن بکنن. این همی خودش حمایت است که خانم‌ها خودکفا شوند. په دې نندرتون کې د بیلابیلو لاسي صنایعو ډولونه لکه افغاني دودیز لباسونه، خوراکي توکي او نور محصولات د بازار موندنې او پلور لپاره په 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. الهام عطایی دی او زه دلته اول ځل یم چې راغلی یم. خپله کارګاه لرم د خیاطي صنایع دستي د هغه څخه مکتوبي او نور شیان څنګ تیل دی او زه څنګ ته زما مور تشویق در میده، حمایت در میده او زه اول ځل مې دلته راغلی یم. دلته افتتاحیه ده د ښځو د مربوط کیږي او زه د پیام یم دا دی چې د خلکو څخه غواړم حمایت میکړي او د دولت څخه غواړم هم حمایت کړي او زه سلام، خاطره نادری هستم، یکم از فروشندگان نمایشگاه پنجشنبه بازار و امروز ما اینجا اومدیم تمام خانما هر کدام ما مسئولاتی که در استعداد داریم، در خلاقیت هایی که به کار بردیم اومدیم تا به نمایش بگذاریم و مردم از ما دیدن کنن، معرفی شد و همین استعدادهایی که ما داریم، خلاقیت هایی که انجام دادیم، یعنی تمام اگه ببینن که زنها چقدر با سلیقه و با استعداد هستن، استعدادهای خود به نمایش گذاشتیم و میان خواهرها و مادرای ما از دیدن میتونن از کارهای ما و اگر خوششان میخرن دیگه. بسیار برگزاری همچون نمایشگاه های خیلی مفید و خیلی موثر است به خاطر رشد و توانایی زنها، به خاطر خودکفا شدنشان، به خاطر مطرح شدن خلاقیت ها و استعدادها و توانایی هایشان در هر عرصه‌ای که کار میکنن. در چنین شرایطی که تحصیل، درس، پانتون و مکتب همه بر دخترها تحریما است و همه جا برویشان بند است، بسیار یک فرصت طلایی و یک فرصت بسیار خوب است تا زنها خودشان هم مطرح بکنن و نشان بدن که چقدر با استعداد هستن و خودشان رشد بدن، سطح زندگیشان بالا ببرن و خودشان خودکفا بسازن. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نوم مې الهه عطایی دی، مسئول او همکار د ښځو صنایع دستي بخش یم. زموږ محصولات خیاطي، خوراکه، صنایع دستي، مهره، دستبند دا ټول دي او زه تل غواړم چې ښځې پیشرفت وکړي، جدا د تحصیلات څخه همیشه باید پیشرفت وکړي، شکست قبول نه کړي. ژوند همیشه پر یو حالت نه دی. نو بس دغه مې پیغام دی چې لطفا خویندې مندې ټول ته وایم فعالیتونه مو وکړي په هر عرصه چې په هر بخش کې چې که خیاطي، که مهره دوزي، که دستدوزي، که آشپزي باید خپل فعالیت ولري. په افغانستان کې د لاسي صنایعو په سکتور کې د میرمنو ونډه خورا مهمه ده، خو د بازارونو نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې د دوی د فعالیتونو او پرمختګ مخه یې نیولې. محبوبه پروتن، زیرک ټي وي، کابل.